یو ورور سوال کړی دی او دا سوال ښایسته سوال دی. وایي موږ چې کله یو څوک مړ شي او د هغه دپاره په جنازه کې دعاګانې غواړو، نو کومې دعاګانې چې موږ ته ښویې شوي دي او حدیثونو کې راغلي دي، نو په هغې کې یو دعا هغه ده چې وابدله دارا خیرا من داره واهلا خیرا من اهله. یا الله دله کور ورکه د ده د دې کور نه غوره، او دله خپلوان ورکه د ده د دې خپلوانو نه غوره. سوال څه دی؟ سوال د دې ورور دا دی په برزخ کې ده ته کور د دې کور نه ښکلی څنګه ملوي؟ سوال صحیح دی که نه صحیح؟ که نه دی مناسب؟ سړی ځان پوه کولی شي، اعتراض ونه کوي. یا الله خپلوان دې مړي له ورکه د دې خپلوانو نه غوره، نو برزخ کې خپلوان څه کوي؟ جواب: اول خو دا دعا بالکل صحیح دعا ده، په صحیح مسلم کې ده. دا دومره خوندوره دعا ده. عوف ابن مالک رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم په یو جنازه باندې مونځ وکړو، فحفظت من دعائه، نو ما دا دعا یاده کړه. دا دلالت کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله ناکله د جنازې مونځ جهرن کوه، زوره به یې. وی هغه دعا وي اللهم اغفر له وارحمه، یا الله دې وبخه په ده رحم وکړه، وعافه واعف عنه، او ده ته بخښنه وکړه دې د ګناهونو نه پاک، واکرم نزله، د ده مېلمستیا وکړه ښایسته، ووسع مدخله، دا قبر ورته پراخه کړه، واغسله بالماء والثلج والبرد، او یا الله دې پاک کړه په ګلۍ، په واوره، په اوبو باندې، ونقه من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، او داسې د ګناهونو نه پاک کړه لکه سپینه کپړه چې د ګندګۍ نه پاکېږي. وابدله دارا خیرا من دار، او کور وله ورکړه د دې شته کور نه غوره. شته کور کوم یو دی؟ دنیا. واهلا خیرا من اهلي، او خپلوان وله ورکړه د دې شتو خپلوانو نه غوره. وزوجا خیرا من زوجي، ښځه وله ورکړه د دې ښځې نه غوره. وادخله الجنه، او یا الله جنت ته یې بوځه. واعذه من عذاب القبر، او د قبر د عذاب نه یې وساته، او من عذاب النار، یا د جهنم د عذاب نه یې وساته. عوف ابن مالک وایي دومره ښایسته دعا یې واورېده د رسول صلی الله علیه وسلم. وایي حتی تمنیت ان اکون انا ذلک المیت، زما ارمان و چې دا مړی زه وې، ارمان مې وکړو چې دا مړی زه وې. دومره ښایسته دعاګانې ورته کېږي او په ژبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ضرور دې سوال له راشي چې الله کور وله ورکړه دې کور نه غوره، اهل وله ورکړه دې اهل نه غوره، نو برزخ کې دا کوم ځای کېږي. ګوره چې کله د مړي دپاره دعا وغوښتی شي، که نه د مړي دپاره چې کله هم دعا وغوښتی شي چې یا الله دا وله ورکړه دا وله ورکړه، نو یاده کا دا وله ورکړه دا وله ورکړه دا وله ورکړه، دا د دې وخت نه واله او هغه جنت ته تلو پورې دا ټوله زمانه پکې دننه راغله. صرف خبره د برزخ نه ده روان، پوه شوې؟ یعنې موږ چې دا وایو چې یا الله دې مړي له کور ورکړه د دې شته کور نه غوره، نو کوم ځای کې وله ورکړه؟ جنت کې، برزخ کې، دا ټول ځایونه پکې دننه. نو د دې ورور سوچ صرف برزخ ته تللی، حالانکې دلته خبره صرف د برزخ نه ده. دارا خیرا من داري، او دار موږ سره دوه دي، دار البرزخ، دار الاخره. برزخ هم دی، اخرت هم دی، چې خلک راپاسي او الله ته ودرېږي. نو هلته دې نه ښایسته کور نشته، د دې خپلوانو نه ښه خپلوان نشته. شته او زه درته دا وایم الحمدلله، او په برزخ کې د دې کور نه غوره کور شته، او برزخ کې د دې خپلوانو نه ښه خپلوان شته. بیان یې کړو که نه روان نه شي ستاسې پرېږدي، چې پرېږدو تاسو د بل چا نه تپوس وکړئ، لږ پسې وګرځئ. که داسې یې کړو دا خو واضحه ده، که مراد دې جنت والو یا د قیامت ورځ بیا خو واضحه ده. هلته کور هم غوره دی، هلته خپلوان هم غوره دي، هلته ښځه هم غوره ده، هر څه غوره یې، که خو اشکال نشته. اشکال اوس را پیدا شو چې زه یم او برزخ کې مشته. برزخ کې او برزخ کې څنګه؟ حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث. انس بن مالک رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وایي کله چې بنده په قبر کې کېښودی شي او ملګري ترې روان شي، انه لیسمع قرع نعالهم، د دې پیزار هغه اواز، د قدمونو اواز، کشارې د مړی چې دی دی، نو بیا په ده پسې دوه ملایک راشي. دوه ملایک تپوس دې کوي ما كنت تقول في هذا الرجل، د دې سړي مبارک ته څه وایي؟ رسول صلی الله علیه وسلم وایي هغه مؤمن به ورته وایي چې اشهد انه عبد الله ورسول، زه دا ګوی ورکوم د الله بنده دی او رسول. نور حدیثونو کې سره هغه نور سوالونه هم نو دا ملایک به ورته وایي وګوره خپل ځي ته په جهنم کې، دا په جهنم کې ستا ځای و، جهنم طرف ته بوته. داسې یو طریقه الله جوړه کړي چې دی به وویني دا ستا ځای و. قد ابدلك الله به مقعدا من الجنه، د دې په ځای الله تعالی جنت کې اوس دا ځای دی. رسول صلی الله علیه وسلم فیراهما جميعا، بیا به دواړه ځایونه ویني. دا کور ورته میلاو نه شو که نه؟ زه اوس تا ته دا وایم چې پلاني هغه پلاني ځمکه تا لیدلې ده، ته هغه ما لیدلې ده. کوم ځای کې ده؟ په ملک کې ده، ته به سعودي کې. زه به هغه ځمکه ستا شوه، ته به نه خوشحالېږې، ټوپونه به وګو خوشحالېږي به ځای تا ته میلاو شي. دې ده ته چې ویلی وي چې دا ځای په جهنم کې ستا و، د دې په ځای الله جنت کې دا ځای در کړی دی، دا ده ته ښه کور میلاو نه شو؟ میلاو شو. اوس د دې کور نه پوره خوند به دی کله علي چې کله دی جنت ته ننوځي، نو اوس به دی څه کوي؟ دی به ګوري را ګوري، یو دا خوند دی.
دویم حدیث کې راځي چې د مؤمن د روح چې ده که د روح ساه دا د مارغه په شکل کې د جنت په دې ونو کې ګرځي راځي دا د کور میلاو نه شو میلاو شو الله اکبر اصلي د فایدې دپاره ذکر کومه قتاده رحمه الله چې انس بن مالک نه دا حدیث را نقل کړو د ما چې ذکر کوي وذكر لنا انه يفسح له في قبره 70 ذراعا او یا غزه دا قبر چې د الله پراخه کې دی یا څنګه ويملأ عليه خضرا الى يوم يبعث او تکشین شي دا قبر دنه داسې مزیدار یې د هغه قیامت لو د خکور ملاو نشو بیا م یو سوال پاتې شو چې دا اشکال موازی چې زه صحیح شو خو خپلوان غوره د دې خپلوانونه د څنګه په برزخ کې شتي دا برزخ او برزخ څنګه د چې کله جنت ني نو دې په جنت کې هغه خادمان هغه حالات هغه ارسه اني په دې کې وحوري په دې کې خادمانی د هر څه د نه دي ولادتي پوره خون نه دی اغستی نو خپلوان غوره د دغه خپلوانو نو ته میلاو نشو میلاو شو ته چې اوس ورسېدی او کنه الله رب العزت موږ ټولو ته دا نعمتونه نصیب کړي الله رب العزت موږ له مرګ په وخت کې راوړي چې کله الله زموږ نه راضي او الله دې زموږ ټولو اخره خاتمه په ایمان کې او باقي چې کوم سوالونه دي هغه به روان نشي استفریدو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد